انکسار کې موږ تاسې دوه قانونه لرو. دا یو بالکل انعکاس ته ورته دی، وارده وړانګه، منکسره وړانګه او نارمل په یوه مستوي کې. بیا هم مطلب څه راغی؟ فرض وکړئ چې دا د دوو محیطونو د جلاوالي سطحه وي او دا هم پر سطح یو فرضي کرښه عموده چې نارمل ورته وایو. وړانګه راله په دې زاویې باندې وارده سوه، دې ته موږ تاسې څه وایو؟ وارده وړانګه. دا خو په خپل مسیر باندې تلای نشي، نو دا څنګه کیږي؟ ماتیږي یا کږه سي دا وړانګه، انکسار یې وکئ. دا وارده زاویه، دا منکسره زاویه. وارده وړانګه، نارمل او منکسره وړانګه دا درې سره په یو مستوي کې. مطلب یې واضح دی درته څه معنا لري؟ یعنې مطلب دا دی که دا دواړه په تختې کې راغلي د تختې په مستوي کې، نو دا منکسره وړانګه به د تختې څه داسې بیرون راونوځي یا شا طرف ته به یې ولاړه نسي. دا درې سره دایما په یو مستوي کې راځي. دا مسله واضح ده؟ دا و لومړی قانون. وارده وړانګه، وارده وړانګه، منکسره وړانګه، منکسره وړانګه او نارمل. دا به درې سره په یوه مستوي کې. دا لومړی قانون. لومړی قانون څه راغی؟ وارده وړانګه، منکسره وړانګه، نارمل په یو مستوي کې. تاسو توجه ورته وکړئ دوهم قانون ته. دا قانون چې زه تاسو ته وایم دا بیا د سنل د قانون په نامه هم یادیږي. سنل د قانون څه رقم دی؟ توجه ورته وکړئ. دا لومړی محیط سو، دا دوهم محیط. وارده وړانګه چې په کوم محیط کې د موږ تاسو هغه ته وایي لومړی، او منکسره وړانګه په کوم محیط کې د هغه ته وایي دوهم. اوس داسې فرض وکړئ چې دا هر دوه محیطونه ممکن دي، یعنې شرط نه دی دا هوا وي دا بل محیط وي، هر دوه محیطونه ممکن دي چې وي. غواړو چې په انکسار کې بل خاصیت هم را پیدا کړو چې د زاویو ترمنځ څه ډول یوه اړیکه ده. زه دلته تاسو ته مختلف حالتونه په نظر کې نیسم. فرض وکړئ چې دا یو حالت نارمل، دلته یو بل حالت په نظر کې ونیسو، یعنې څو ځلې تجربه اجرا کوو. دا ټول دا لومړی دوهم محیط کې تغیر نه راځي. دا لومړی محیط سو، دا دوهم، ولې تجربه په تکراري توګه باندې اجرا کوو د مختلفو زاویو دپاره وګورو چې پایله یې څه راځي. زه وارده زاویه په دې شکل په نظر کې نیسم او دې وارده زاویې ته به زه اوس فعلا نوم ورکم آی یو وارده زاویه. تصور به داسې وکړئ چې لومړی محیط نظر دوهم محیط ته رقیق دی، نو وړانګه دوهم محیط ماتوي، خو کوم طرف ته یې باید ماته کړي؟ د نارمل طرف ته، ځکه دا غلیظ راغی. نو وړانګې خو په خپل مسیر باندې تلای نسي، دا د نارمل طرف ته ماته سوه. دلته منکسره زاویې ته به یو نوم ورکو آر یو. په دې لومړي حالت کې وارده زاویه څومره وه؟ آی یو، او منکسره زاویه څومره وه؟ آر یو. دا آی یو آر یو یو له بل سره مساوي نه دي، اما غواړو پیدا کړو چې څه ډول اړیکه لري. خو زه یو بل کار کوم، توجه وکړئ. دا لومړی حالت یو اندازه اوس دا وارده زاویه لویوو، وارده زاویه مو لویه کړه آی دوه. دا خو بیا هم انکسار کوي، د نارمل خواته ماتیږي، دې ته به وایو آر دوه. متوجه سولئ؟ دا یې وارده، دا یې هم منکسره وړانګه. کله چې ما وارده زاویه یو اندازه لویه کړه، منکسره زاویه هم یو اندازه لویه سوه، اما د دوی ترتیب خطي نه و. څه مطلب؟ یعنې کله چې ما وارده زاویه دوه چنده کړه، منکسره ورسره دوه چنده نه سوه. یا په بل عبارت کله چې ما وارده زاویه فرض وکړئ 30 درجې و 15 درجې مې زیات کړئ، دلته منکسره که 20 و، دا منکسره 15 درجې نه دی زیات سوی، اما زیات سوی دی، یعنې زیاتېدل یې خطي اړیکه نه ده. متوجه یاست؟ دلته دا رالی آی دوه او منکسره یې څو راله؟ آر دوه. کله چې وارده لویه سوه، منکسره نظر پخوانۍ منکسرې ته دا هم لویه سوه، خو څومره چې دا لوی سوی هماغسې په خطي بڼه باندې دا نه دی ورسره لوی سوی، اما لویېدلو مسله ده. دا بل حالت په عین دوه محیطونو کې مختلف تجربې اجرا کوي. د دې وارې اوس وارده زاویې ته زه ووایم آی درې، دا خپل په مسیر باندې داسې تلای نسي، دا هم انکسار کوي، دې ته به ووایو آر درې.
تاسو متوجه یاست چې په هره اندازه واردة زاویه لویږي منکسره هم ورسره زیاتیږي. دلته یې واردة زاویه I3 او منکسره زاویه R3. دا برابر نه دي سره، دا یو له بل سره مساوي نه او په هره اندازه چې واردة ما زیاته کړې منکسره هم زیاته سوې. زه دلته داسې شکل ولیکم I3 لوی دی تر I2 لوی دی تر I1. د دې ترتیب څخه تاسې څه شي زده کړه؟ یعنې موږ واردة زاویه لویول، نو منکسره زاویه هم په مقابل کې لویدل په دې شکل باندې. خو د دوی ترمنځ ترتیب څه ډول دی؟ د دوی ترمنځ ترتیب سنل د ډیرو تجربو وروسته ترلاسه کړی هغه په دې شکل دی. کله چې موږ تاسې د واردة زاویې ساین راواخلو، د واردة زاویې ساین د منکسره زاویې پر ساین یې وویشو، ساین R1. دا زاویهګانې ټول یو له بل سره توپیر لري، مګم د واردة زاویې او د منکسره زاویې د ساینونو نسبت، یعنی دا ساین راواخه پر دې ساین یې وویش، یو کسر جوړ سو که نه؟ دا کسر چې څومره موږ په زاویو کې تغییر راوستی، دا کسر یا دا نسبت دا دایما ثابت پاته کېدی. ساین I2 پر ساین R2 دا مساوي کیږي د ساین I3 پر ساین R3. نو بالاخره ترتیب مو ترلاسه کوي. څومره چې ته زاویه تغییرې منکسره هم تغییریږي، خو د دوی د ساینونو کسر، د دوی د ساینونو نسبت دا دایما ثابت پاته کیږي. تر څه وخته پورې ثابت پاته کیږي؟ تر څو چې ته په دې دوو محیطونو کې تغییر رانولې. متوجه یاست؟ یعنې د مثال په توګه باندې دا زاویه فرض وکړئ 15 درجې، منکسره راله 9 درجې. د دوی دواړو نسبت مو راواخیستی، یو عدد سو. اوس چې زه دا زاویه څومره زیاته کم منکسره هم تغییر ورسره کوي، دا نسبت یې دایما څه راځي؟ هغه پخوانی عدد. او کله چې مو د دې کسر حاصل وکتی چې دا د دې سره برابر دی او له دې سره برابر دی او دا بیا په خپلو کې بیرته مساوي له څه شي سره و؟ دا و د دوهم محیط د انکسار ضریب نظر لومړي محیط ته، د دوهم محیط د انکسار ضریب نظر لومړي محیط ته. متوجه سولئ؟ د دغه دوه خبرو ترمنځ توپیر راته ووایاست. N2 او N2 پر N1 د دې دواړو ترمنځ توپیر. نه، دا دواړه یو نه دي، توپیر لري. بالکل حاصل یې برابر راځي، اما دا دواړې خبرې توپیر لري. د دوی توپیر څه دی؟ د دوهم محیط د انکسار ضریب می نظر لومړي ته پیدا کړی، نو دا یو نسبي د انکسار ضریب دی، یعنی په دوهم کې وړانګه ماته سوه راغلې وه د اول څخه. اما د دوی مطلب څه دی؟ دا د دواړو محیطونو مطلقه د انکسار ضریبونه مو یو په بل ویشلي، یعنی دا د دوهم محیط د انکسار ضریبو نظر هوا ته، دا د لومړي د انکسار ضریبو نظر هوا ته، بیا مو یو په بل باندې وویشل. دا و دا فرق سره لري د مفهوم د لحاظه څخه، اما د دوی مقدارونه دواړه یو له بل سره څه راځي؟ مساوي. څنګه؟ تاسو راته وایاست N2 یعنی د دوهم محیط د انکسار ضریب نظر لومړي ته. آیا دا داسې یعنې پیدا کوای سو چې د دوهم محیط کې به د نور سرعت په مخرج کې ولیکئ او په لومړي محیط کې د نور سرعت په صورت کې؟ دا د دې حاصل راځي که نه؟ او دا سو د دوهم محیط د انکسار نسبي ضریب. مګر د دې څخه بیا مطلب څه دی؟ د دې مطلب دا دی چې تا د دوهم محیط هم د انکسار ضریب پیدا کړی و، خو څنګه دې پیدا کړی و؟ نظر هوایه خلا ته. د لومړي محیط د انکسار ضریب دې هم پیدا کړی و، هغه څنګه؟ نظر هوایه خلا ته. بیا مو دا دواړه یو په بل ویشلي وه. ګورئ دغه برخه یې څه شي درته راله؟ N2. دا برخه څه شي رالی؟ N1. دا اوس د کوم محیط د انکسار ضریب دی؟ د اولی. خو څه ډول ضریب دی؟ مطلقه والا. دا څه ډول ضریب دی؟ دا د دوهم محیط د انکسار مطلقه ضریب دی. بیا مو دا دواړه ضریبونه یو پر بل وویشل. اوس که تاسې د دې کسر حاصل ماته ووایاست، دا سی او سی اختصار V1 سرعت کې ضربیږي، V2 مخرج کې، بالکل دا حاصل ورکوي. نو اوس موږ تاسې څه خبره پیدا کړه؟ د واردة زاویې ساین د منکسره زاویې پر ساین مساوي دی د دوهم محیط د انکسار ضریب نظر لومړي ته، یا د دوهم محیط د انکسار مطلقه ضریب تقسیم که د لومړي محیط د انکسار پر ضریب. دا یوه دانه د انکسار ضریب دی او هغه هم د دوهم دی نظر لومړي ته. دا د دوو د انکسار ضریبونو نسبت دی.
خو د کم د د مطلقه فرض وکړئ داسې دا محیط وي اوبه او دا محیط بل وي شیشه. اوس تاسې راته ووایاست د دې څخه مطلب څه دی؟ د شیشې د انکسار ضریب نظر اوبو ته. اوس نو د دوی دواړو څخه مطلب څه دی؟ د شیشې د انکسار مطلقه ضریب د اوبو د انکسار مطلقه ضریب. دا داسې مطلب ورکوي. فهم اوس ورته؟ او موږ ته بیا اسانه کم یو راځي چې کار وکړو دا د وارده او د منکسره د ساینونو نسبت د دې دواړو سره برابر دی. موږ ته اسانه دا راځي چې په محاسباتو کې دا شکل انتخاب کړو. یعنی زه د د انکسار ضریب نظر ده ته ونه ګورم، د دم مطلقه وګورم، د دم مطلقه بیا یو په بلې وویشو. یعنی دا دواړه چې دي دا یو او دوهم دا یو له بل سره مستقل دي، څه ربط نه لري. د هر یوه د په مستقله توګه نظر هوا ته پیدا سوی، بیا مو یو په بل باندې ویشلي دي. تاسو ماته دا وایاست چې د اوبو کې مو د نور سرعت څه یاد کړی و؟ اوس که دا لومړی محیط اوبه یي زه به هغه ته وي یو ووایم. دا مو ویلی و 225,000 مو یاد کړی و. دا 225,000 کیلومتره پر ثانیه. او که دوهم محیط شیشه وي په هغه کې مو د نور سرعت ویلی و دا 200,000. تقریبي اعداد دي اما صحیح دي تقریبا. او په هوایه خلا کې مو یاد کړی و دا څو دی؟ 300,000 کیلومتره پر ثانیه. اوس توجه ورته کوئ د دغه مطلب څه راځي؟ د دې مطلب دا دی چې دلته هوا کم مداخله نه لري. زه د شیشې د انکسار ضریب پیدا کوم نظر اوبو ته. نو د شیشې د انکسار ضریب نظر اوبو ته چې پیدا کوي شیشه دوهم محیط دی، اوبه اول محیط. نو دا مساوي راځي د شیشې د به چیرې راسي په مخرج کې 200,000 دلته واحدات اختصاریږي او د اوبو د چې 225,000 دی دا هم چیرې رالی په صورت کې. دا چې تاسو سره اختصار کړه د دې جواب څو رالی؟ 9 پر 8 راځي. دا 9 پر 8 ځینې جوړ سو. دا سو د شیشې د انکسار ضریب نظر اوبو ته یا څه ورته د دوهم محیط د انکسار ضریب نظر لومړي ته. اما د دې مطلب دا نه دی. د دې بیا مطلب دا دی چې د هر محیط د انکسار مطلقه ضریبونه دي مستقل پیدا کړي. بیا د هغه دوه مقدارونه چې پیدا کړه یو په بل دي وویشل. اوس تاسو ماته یوازې N2 ووایاست. N2 مطلب د دوهم محیط د انکسار مطلقه ضریب یعنی نظر هوایه خلا ته ووایاست. دا خو راځي 300,000 او په مخرج کې 200,000 او دا څو رالی 3 پر 2 چې دا د شیشې د انکسار ضریب دی مطلقه والا. د اوبو د انکسار مطلقه ضریب هغه هم 300,000 په مخرج کې څو راځي 225,000 او دا څو رالی دا 4 پر 3 راځي نه چې اختصار یې کوي 4 پر 3. اوس زه دوی دواړه یو په بل ویشم وګورئ چې د دوی پایله څه راځي. تاسې ماته وایاست کله چې زه اوس دوی دواړه یو په بل ویشم آیا دا یو نظر بل ته دي که د هر یوه په تنهایي سره مطلقه پیدا سوی اوس بیا دوی مقدارونه یې په یو په بل ویشو؟ هر یو مو جلا پیدا کړي دي اوس دا مقدارونه یو په بل ویشي. نو N2 3 پر 2 N1 4 پر 3 دا دواړه ضرب سو په صورت کې رالی 2 واته 2 او 4 ضرب سو په مخرج کې. فایله اوس وګورئ څنګه راغلی برابر. نو مطلب دا دی چې کله ته د وارده زاویې ساین د منکسره زاویې پر ساین وویشې دا مساوي دی د دوهم د انکسار ضریب نظر لومړي ته او یا دا مساوي دی د دوهم د انکسار ضریب مطلقه والا تقسیم که د لومړي د انکسار ضریب مطلقه والا. او اسانه دا زده کولی سي دغه یوه دانه د انکسار ضریب دی او هغه هم د کم یوه دی د دوهمي محیط. اما دا 2 دانې د انکسار ضریبونه دي یو د دوهم دی یو د لومړي دی او دواړه پیدا سوي دي نظر هوایه خلا ته. دا یوه دانه د انکسار ضریب دی او هغه هم یوازې د دوهم دی او پیدا سوی هم دی نظر لومړي محیط ته نسبي والا دی. نو د دې ټولو خبرو پایله مو څنګه راواخیستله؟ د وارده زاویې ساین د منکسره زاویې پر ساین
دا مساوي وي د دوهم محیط د انکسار ضریب تقسیم د لومړي محیط د انکسار ضریب. دا که طرفین وسطین کې ښه پایله ځینې لاسته راځي هغه به کیدای ستا اساني. دا هم اسانه خبره ده. دا چې طرفین وسطین کې څه شي درته راځي ان یو ساین آی مساوي په ان دوه ساین آر. اوس تاسو ماته دا وایست ان یو د کم محیط دی هغه ځای کې د اولی محیط او آی په کم محیط کې دی په اولی محیط کې وارده وړانګه په کم محیط کې په اولی کې ان دوه د کم محیط دی د دوهمي او زاویه په کم محیط کې ده دوهمي. نو اسانه څنګه رالی په ار محیط کې زاویه ساین د هغه محیط د انکسار ضریب ضرب که د ار محیط کې چې زاویه جوړه ده د هغه محیط کې د انکسار ضریب ضرب که. متوجه سولئ تاسې؟ حتی په دې حساب یې اوس زه داسې درته جوړولی سم. دې ته تصور وکئ دا یو محیط دی دا بل محیط دی داسې درته جوړ کړم. دا یو محیط دی زه یې نوم ایږدم A لاندې بل محیط سو B دلته اوس بیا بل محیط شروع کیږي C. اوس ورته اوس وړانګه د دې محیط څخه راځي فرض وکړئ دا رقیق دی دا غلیظ دی دا نور هم غلیظ دی. اوس نو وړانګه داسې راغله وړانګه دا رقم راله دلته به یو نارمل رسم کو. اوس وړانګه د A محیط څخه کم محیط ته داخلیږي B محیط ته. زه به دې زاویې ته نوم ورکړم فرض وکړئ تیتا یو. ما اوس فعلا نوم ورته ورکړئ تیتا یو. دا یې نارمل دا خپل په مسیر نسي تلای څنګه کیږي ماتیږي راله دلته ولګېدل. اوس نو دا وړانګه چې په B محیط کې را روانه د C ته داخلیږي دلته بیا بل نارمل په نظر کې ونیسئ. دغې زاویې ته به زه اوس فعلا نوم ورکړم تیتا دوه لکه مخکې چې دوه محیطه وه دې ته مو آی دې ته مو آر وویل. ما اوس نومان تغیر کړه. دلته اوس وګورئ آیا وړانګه په خپل مسیر تلای سي نه بیا پسې ماته سوه. دې وړانګې ته به زه نوم ورکړم تیتا درې. د دې محیط چې A دی د انکسار ضریب ته به یې زه ووایم ان A. دا محیط چې B دی د انکسار ضریب ته ووایم ان B او دا محیط چې C دی د انکسار ضریب ته ووایم ان C. دې ته ویل کیږي د سنل قانون. دا د سنل قانون سو او یا موږ تاسو ورته وایو دا د انکسار قانون. اوس د سنل قانون وګورئ اصلي د سنل د قانون دا شکل دی اصلي دا شکل دی او دا اسانه څنګه زده کوئ په هر محیط کې چې زاویه ده او په هغه محیط کې د انکسار ضریبونه بس د دوی حاصل ضربونه یو له بل سره څه راځي مساوي. راته وایاست په A محیط کې د انکسار ضریب څه دی NA او په دغه محیط کې زاویه تیتا یو ضرب ساین تیتا یو مساوي دی. په دې محیط کې راته زاویه څه ده تیتا دوه او د انکسار ضریب NB نو NB ضرب ساین تیتا دوه. اوس نو دریم محیط ته چې راغی په دې کې زاویه تیتا درې او د انکسار ضریب NC ضرب ساین تیتا درې. اما دا د انکسار کم کم ضریبونه دي مطلقه دي دا یو هم نسبي نه دي دا ټول نظر هوا ته راغلي. اوس دې ته توجه کوئ تر ټولو کوچنۍ زاویه کومه یوه وه تیتا درې او تر ټولو لوی د انکسار ضریب باید همدا وي که نه. نو کوچنۍ زاویه ساین کوچنی راځي کوچنی عدد ضرب لوی عدد بیا دا یو څه منځنی عدد رالی او ضرب د دې د انکسار ضریب هم نظر دې ته کوچنی دی اما نظر هغه ته لوی دی. دا وګورئ تر ټولو کوچنی د انکسار ضریب دا تر ټولو رقیق محیط او د دې بیا زاویه تر ټولو لوی راغلی. نو په هر محیط کې زاویه ساین ضرب د هغه د انکسار ضریب په هر محیط کې د زاویه ساین ضرب د هغه محیط د انکسار ضریب. اوس نو که تاسې دې ته دقت وکړئ په ترتیب یې پوه شولئ څنګه و ان یو ساین آی ان یو د لومړي محیط دی آی په لومړي محیط کې زاویه ان دوه ساین آر ان دوه د دوهم محیط د انکسار ضریب دی او آر د دوهم محیط کې زاویه ده. پام اوس ورته او هر څومره چې زاویه په یو محیط کې کوچنۍ کیږي موږ خو د نارمل سره ګورو حتما یعنې وړانګه ډیره نارمل ته رالانډه سوه هغه محیط هم ډیر غلیظ دی نو د انکسار ضریب په هغه محیط کې څه راځي لوی عدد درته راځي. دا و د سنل قانون.